بسم الله الرحمن الرحیم. په انګلش ټو پښتو لرننګ کې به موږ نن تاسو ته فارم اف وربس کوو. موږ ته د ډیرو ورځو نه کمنټونه راځي چې تاسو موږ ته ورب او د هغې فارمز وکړئ. فرست فارم، سیکنډ فارم او تھرډ فارم دا تاسو موږ ته وکړئ. ورب اصل کې زه تاسو سټارټ د دې ځای نه لم چې ورب اصل کې وایي څه ده. ورب لکه مثلا go play eat read مثلا تلل کیل کول خوراک کول فړی کول دې ته ورب وایي. د ورب نه بغیر جمله نه جوړیږي او د ورب اهمیت دومره ډیر دی چې انګریزان وایي چې چا ورب زده کو هغه ټول انګلیش زده کو. د ورب نه بغیر جمله اډو جوړیږي نه. لکه مثلا چې یو شي کې ورب مطلب دا ورب موږ ته د یو کار وضاحت کوي، یو کار موږ ته ظاهروي چې مطلب دا کار دی، او چې ورب په یو جمله کې نه هغه جمله نه جوړیږي. مثلا د دې وسو د ورب دوه قسمونه دي. یو دی ریګولر ورب، ریګولر ورب. نمبر 2 دی irregular verb. irregular verb. اوس ریګولر او irregular verb څه ته وایي؟ ریګولر هغه ورب ته وایي لکه مثلا add یو شی جمع کول. د دې سیکنډ فارم دی added، added او تھرډ فارم هم دی added. ریګولر ورب هغې ته وایي چې کوم موږ سره د فرست فارم نه سیکنډ فارم ته اړی هغه په ایډي باندې سیکنډ فارم او تھرډ فارم ته چینج کیږي، هغې ته به موږ وایي ریګولر ورب. لکه مثلا ایډ د دې سیکنډ فارم مطلب په ایډي باندې چینج شوی او تھرډ فارم هم په ایډي چینج شوی، نو دې ته به موږ وایي ریګولر ورب. لکه مثلا زه تاسو ته بل مثال در کوم. attend د دې سیکنډ فارم دی attended، او تھرډ فارم هم دی attended. دا اوس په ایډي باندې سیکنډ فارم او تھرډ فارم چینج شوي، نو دې ته به موږ وایي ریګولر ورب. اوس موږ سره چې مطلب دی کوم irregular ورب دی. irregular verb موږ څه ته وایي؟ هغې ته موږ وایي چې په فرست فارم مطلب مثلا لکه go د دې سیکنډ فارم دی went gone. د دې سیکنډ فارم او تھرډ فارم د ایډي نه بغیر چینج کیږي، د ایډي نه مختلفي. سیکنډ او تھرډ فارم یې په ایډي باندې نه چینج کیږي، د هغې نه مختلفي، نو هغې ته به موږ وایي irregular verb. لکه مثلا زه تاسو ته بل مثال در کوم. eat وی خوراک کول. لکه مثلا ate سیکنډ فارم دی ate eaten. د دې سیکنډ او تھرډ فارم په ایډي باندې نه دی چینج، نو دغه قسمه ورب ته به موږ وایي irregular verb. اوس زه تاسو ته د مختلف د ریګولر او د irregular د دوانو زه مطلب تاسو ته وسو د دوانو زه تاسو ته فرست فارم د فرست فارم به درته سیکنډ فارم او تھرډ فارم به درته زه ایکسپلین کوم. لکه اوس مثلا زه تاسو ته وایم چې بای اصل کې وایي اخیستو ته. د دې سیکنډ فارم دی bought. مثلا I buy a book ما یو کتاب واخیستو. د دې سیکنډ فارم دی I bought a book میں نے کتاب خریدا. او بیا تھرډ فارم په پریزنٹ پرفیکټ کې هم استعمالیږي، په پاست پرفیکټ کې هم استعمالیږي، او په فیوچر پرفیکټ هم استعمالیږي. دا په دریو ټینسونو کې
دا تھرډ فارم استعمالیږي هغه کو به ته څنګه استعمالې کو په فیوچر کې پریزنٹ پرفیکټ کې استعمالې کو په فیوچر پرفیکټ کې استعمالې دا په دریو کې استعمالیږي لکه مثلا زه به تاسو له بل مثال درکم ریډ اوس موږ سره داسې لفظ دی چې مطلب د دې سیکنډ او تھرډ فارم هم یو شانته دی لکه مثلا ریډ وی فړی تا بیا به دا دلته په سیکنډ فارم کې لیکې به دې پرنګ خو لکه مطلب پرونانسیشن به بدلې دې ته به وی ریډ تھرډ فارم هم دی ریډ لیکل یو رنګ شي خو پرونانسیشن به بدلې دې ته به ریډ وی I read a book ما یو کتاب ولوستو I read a book मैंने किताब पढ़ा ما یو کتاب پڑھاو کو او به تاسو چې دا ریډ څنګه استعمالوي په کم ټینس کې استعمالوي هغه به تاسو خپل خواله که مثلا بل یو لفظ دی کټ وی کټ کول تا د دې هم سیکنډ او تھرډ فارم هم کټ دی کټ لکه اوس مثلا زه تاسو یو بل ټکی هم arrive را رسیدو تا سیکنډ فارم دی arrived او تھرډ فارم هم دی arrived اوس درته زه یو بل اگزامپل در کوم go تللو ته وي went gone دا اوس irregular word دی د دې سیکنډ فارم او تھرډ فارم سیکنډ فارم دی went او تھرډ فارم دی gone لکه مثلا मैं जाता हूँ I go मैं गया زم I go زتلوم I went او gone چې به تاسو څنګه استعمالوي هغه به تاسو خپل خواهه ده لکه زه تاسو اوس یو بل اگزامپل در کوم برینګ وی راوړو تا سیکنډ فارم دی brought تھرډ فارم هم دی brought بل اگزامپل در کوم کلیکټ وی جمع کول تا collected बल्ले काल हुई वाइल होता called सेकंड फॉर्म में दे called बल्ले उठ के दे can could सेकंड फॉर्म में दे could थर्ड फॉर्म में दे could اوس دا وربونه بشمار دي د دې هیڅ شمار معلوم نه دی دا به موږ او تاسو له زده کول پکاري موږ او تاسو چې دا زده کو نو موږ او تاسو ته به ټینسونه زده کول اسان شي او جملې جوړول به موږ او تاسو ته اسان شي موږ او تاسو ته به په هیڅ قسمه جمله جوړولو کې هیڅ تکلیف به موږ نه محسوسو موږ او تاسو ته به بالکل اساني د ټینسز زده کول به موږ تاسو ته اساني موږ او تاسو به دام زده کو چې سیکنډ فارم په څنګه استعمال په کوم ځای کې به استعمال نن سبا کو موږ او تاسو ګورو اکثر زمونږ ګرامیټیکل غلطیان ډېرې زیاتې شوي دي د سیکنډ فارم په ځای به فرست فارم استعمال کړي ځینې یو کس یې غله ده اوس مطلب د ایټ سیکنډ فارم اکثر خلکو له نه ورځي دا دی ایټ او تھرډ فارم یې دی ایټن نو داسې قسمه مطلب چاله اوس سیکنډ فارم نه ورځي نو بیا هغه ټینس جمله مکمل غلطه شي نو دې نه به موږ او تاسو ته دا فایده ملاویږي چې موږ او تاسو کله وربس او د هغې فارم زده کړو نو موږ او تاسو ته به انګلیش زده کول بیا په ټینسونو کې مطلب جملې جوړول دا به موږ او تاسو ته بالکل اساني په دې کې به موږ هېڅ تکلیف نه محسوسوو تاسو کو مطلب څه مسله درته پکې کامنټس بالکل کولی شئ او که نور څنګه تاسو زده کول غواړئ هم کمنټ موږ ته کولی شئ تھینک یو